بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. محترم ورونو نندرتا د ثمامه بن آثال رضي الله عنه او د نبي عليه الصلاة والسلام واقعه ذکر کو. ډیره مشهوره واقعه ده. مقصد د دین دا دی چې موږ د نبي عليه الصلاة والسلام د اخلاقو نه زده کړو او په هغې باندې بیا عمل وکړو چې زموږ د معاشرې نه د بد اخلاقي لرې شي، یوه ښایسته او پاکه او مزهداره معاشره تیاره شي. نبي عليه الصلاة والسلام یو ټولګی د مجاهدینو د نجد طرف ته لیږلی و. نو په وابستۍ کې هغې ثمامه بن آثال رضی الله عنه ځان سره راوسته، قیدي خدای په مسجد کې وتړ. نبی علیه الصلاة والسلام ته پوښتنه وکړه چې څنګه دې سبا کو ای ثمامه؟ نو هغه ته وفرمایل که چېرته قتل کوي مې نو صاحب د وینې او خاوند د وینې قتل کوي، یعنی زما د وینې پوښتنه او بدله به دنه اخیستلی شي، او که چېرته احسان را باندې کوي نو په یو شاکر انسان باندې احسان کې. نبی علیه الصلاة والسلام ترې 3 ورځې همدغه پوښتنه وکړه او د هغې همدغه جواب و. نبی علیه الصلاة والسلام د 3 ورځو نه پس هغه خوشي کړ، امر یې وکړو چې دا خوشي کوي. چې کله یې هغه خوشي کړ نو هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د ښایسته اخلاقو نه متاثره شو او اسلام قبول کړ. نبی علیه الصلاة والسلام ته امر وکړ چې غسل وکړه او د ایمان کلمه یې وویله. په دې واقعه کې موږ دپاره یو څو درسونه دي محترم. اول، د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق چې هغه د دومره لویو اخلاقو خاوند و چې د هغې د ښو اخلاقو د وجې نه به خلکو اسلام راوړو، متاثره کېدل او اسلام ته راوړو. د اسلام کلک دشمنان به مسلمانان کېدل. دویم محترمو، په دې اخلاقو کې دومره زور دی، په دې نیکو اخلاقو ښو اخلاقو کې، چې دشمن به هم ستا مینوال او ستا محبوب شي. ځکه دغه واقعه کې راځي، دا فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام ته ثمامه بن آثال د ځمکې په مخ باندې مبغوض ترین مخ چې و هغه ستا و ماته، او اوس راته د ځمکې په مخ باندې محبوب ترین مخ چې دی هغه ستا مخ دی ای د الله نبي. نو ګوره د ښو اخلاقو په وجه باندې هغه کلک دشمن هغه ستا محبوب جوړېږي، هغه ستا دوست جوړېږي. دا د ښو اخلاقو زور او د ښو اخلاقو دومره ډېرې فایدې دي چې هغه به انشاءالله را روان درسونو کې هغه بیان کړو. الله سبحانه وتعالی نه دعا کوو چې موږ کې د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم دا ښایسته اخلاق دا موجود کړي، د هغې ښایسته خویونه په موږ کې موجود کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.